شروع کوم په نامه د خدای چې بهونکي او مهربانه ذات دی. درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي یو وارې بیا د نور کله په شان په ادبي مرکه کې حاضر یم. اکوړن او خار سیمه ده دغه ملګرو خواله راغلي یو اثر صاحب دی امید صاحب دی امام منظر صاحب خواله راغلي یو موږ چې د سره به مرکه کوو د ده ملګري دي او د ډلې کسون دي نو غوښتل مو چې د سره هم مرکې وکړو نو ملګرو له په پروګرام کې هرکلی ویو نو اثر صاحب په پروګرام کې درته هرکلی ویو. ډېره مننه ستاسو پر راتګ تاسو دومره د لرې ځای نه راغلی د خوشحال خان بابا مزار دی د دې سیمې ته تاسو پر راتګ باندې موږ ستاسو ډېر ممنون ډېره مننه تاسو له هم په پروګرام کې هرکلی ویو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ته د خپلې علاقې ته په نومبي ځل باندې غالبا تاسو راغلی تاسو ته هرکلی وایو هرکله راشئ. مینوالو کتونکو تاسو له به د موږ د مرکې نن چې کوم بیکګراونډ به ورته ویو لږ عجیبه لګېږي ځکه چې موږ سره دوه ملګري نوست موږ هم د ډېر د لرې ځایونه راغلي یو او د ایریا هم ډېره لرې ده نو غوښتل مې چې یوه ملګري سره ځان ځان له مرکه وکړم خو بیا هم د دغه ملګري سره هم څه د وخت کمی ده موږ هم ډېر لرې یو نو ډېر لرې پورې به ځو نو ومې غوښتل چې دغه ملګرو سره یو ځای مرکه وکړم نو د دغه ملګریو نه به مونږ کلامونه اورو د غوښتنو د پښتنو نه به راتېرېږو نو اثر صاحب مینوالو سره کلام شریک انډه شان پیژندګلو به داسې خپله وکړم چې زما نوم نصیر الله شاه دی ادبي نوم مې نصیر اثر د کوم فکر خیل ما نو نصیر اثر فکر خیل مې کلمي نوم دی او ګران استاد مناس دی امام منظر صاحب د دوی دا خپل ویاړ ګڼم چې دوی په وړومبو شاګردانو کې شمار یو. نن سبا وخت حالات داسې دي د ژوند چې ادبي لوست لیک لوست چې دی هغې کې لږ کمزور یو منظر صاحب ګیلمن هم دی په دغه خبرو خو انشاءالله چې دغه ناستې وي ادبي خلکو سره ادبي ملګرو سره نو انشاءالله چې بیا به کلم روان شي او دا زوړ یو غزل دی وخته ما ایخي دي داستا په جبین نخې نخې وخته ما ایخي دي داستا په جبین نخې نخې د وینو تړم تړم ساس کی خولې یخې یخې او ما په ژوندو خاورې انبار کړې مقبره کې د سوچ زما په زړه د سوکالۍ نغمې دي خخې خخې او خلک دې شونډې ستایي زه د مستقبل جاړم خلک دې شونډې ستایي زه د مستقبل جاړم د هر چا خپل خپل سوچ دی یاره خپلې خوښې خوښې زه یې کړم ځان لره پیدا خو یې بنده کړم استا زه یې کړم ځان لره پیدا خو یې بنده کړم استا دا د تندي کیسې دي دا د مالک برخې برخې او د بنګلو ورکې د سپو خولې ورته اوبه وشوې د بنګلو ورکې د سپو خولې ورته اوبه وشوې یو خوار غریب یې په کوڅه تېرېدو غوښې غوښې او چا ویل مننه د بنګلو ورکې د سپو خولې ورته اوبه وشوې یو خوار غریب یې په کوڅه تېرېدو غوښې غوښې چا ویل څومره وخت دې کېږي چې د زړه ورکړې چا ویل څومره وخت دې کېږي چې د زړه ورکړې ما وی شمارل غواړي په مخ د هغې زخې زخې او د کلي بر سر ته ولاړ چنار یې وشورو د کلي بر سر ته ولاړ چنار یې وشورو سیلی د کلي په سر واړولې پخې پخې او دا د نیکۍ لمحه ده داسې درنه تېره نشي دا د نیکۍ لمحه ده داسې درنه تېره نشي لکه زما اسخزای ده پرېږده سخې سخې او اثره نیت د زړه په کار دی مخ چې هر پلوي اثره نیت د زړه په کار دی مخ چې هر پلوي چا بندي کړي د جانان د لټون مخې مخې ډېر کلام زین چې مینوالو سره پېژندګلي هم وکړه او کلام هم سره شریک زما نوم وحید امید دی او د چشمۍ سره تعلق لرم منظر صاحب دی یوې جرګې خلک یو او غزل به ته واورو څه دې بې یاره بې وطنه بې حرمه دې کړم څه دې بې یاره بې وطنه بې حرمه دې کړم په غم دې واړولم یاره که بې غمه دې کړم او د ژمي شپه کې د خولې زمانه اوسسوي د ژمي شپه کې د خولې زمانه اوسسوي غاړه دې راکړله صنمه
خو بېدمه دې کړم. مننه. او د چا د کړي ګناه دا سزا دې ما ته راکړه. د چا د کړي ګناه دا سزا دې ما ته راکړه. او وخت هسې بې مندره بې حرامه دې کړم. او بل شعر دی جي تا چې مطلب و نو 4 ځله دې ضرب راکو. تا چې مطلب و نو 4 ځله دې ضرب راکو. تا چې مطلب شو نو 8 ځله راجمه دې کړم. تا چې مطلب و نو 4 ځله دې ضرب راکو. تا چې مطلب شو نو 8 ځله راجمه دې کړم. غلط روان وم بې خوده وم نه پوهېدم. غلط روان وم بې خوده وم نه پوهېدم. ساقي چې یو کاسه دې راکه نو په سمه دې کړم. او غلط روان وم بې خوده وم نه پوهېدم. ساقي چې یو کاسه دې راکړه نو په سمه دې کړم. او قاتله ښه شوه چې د روح د پابندۍ د خلاص کم. قاتله ښه شوه چې د روح د پابندۍ د خلاص کم. ښه شوله ډېره چې آزاد د تنفس د زیر و بمه دې کړم. پښتو راځه چې زمزمه دې کړم په امیر په څوکه. پښتو راځه چې زمزمه دې کړم په امیر په څوکه. پښتو راځه چې په دنیا کې محترمه دې کړم. هره وعده دې د فریب او د دوکو ډکه وه. هره وعده دې د فریب او د دوکو ډکه وه. د انتظار په اور کې بل په تمه تمه دې کړم. او زندګي څه ده خو په اور باندې لمبه په سر باندې لمبه ده زما. زندګي څه ده خو په سر باندې لمبه ده زما. ای حسرتونو ویلی ویلی لکه شمع. دا یو نظم دی کوچی پیغله جی. زه دا منم چې دلته دا دنیا ټوله فانی ده. بس د 2 ورځو یې وار دی که هر څو مسته ځواني ده. قدرتونو نه دې زار شم دا د کم دا عقل کار دی. د چا برخه کې ټکرې د چا برخه کې خانی ده. کډه وتړه او سپړه په نازک نازکو لاسو. د کوچی په خوار نصیب کې لیک هم دغه کوچوانی ده. ته هم پیغله پښتنه ستا هم حق د ازادۍ شته. نو بیا ولې زندګي ستا د غم ډکه ارمانی ده. ستا د هر ارمان نظار شم ستا ارمان ته پریشان شم. ستا جبه یو کیسه ده ستا جبه زندگی ده. ستا بس کډې بارول زده یو تکل زده بل منزل زده. ستا دنیا سارو کې ګیره یو تړل بل پرانستل زده. نه د کور شته نه مکان شته کله هلته کله دلته. ته به زړه چاله څه ورکړې نه دې مینه زده نه چل زده. نه په باد نه په بارانې خو بس عمر له روانه. د سارو په خوی پوهېږي نه خندل نه دې جړل زده. په نامه د کور ودانې ته تقدیر پوی کړي نه خپل د لوبو کوټاڼی دی جوړول زده ورانول زده. ستا د سور سالو تارونه په هر لور جاړو کې پاتې. ستا د غرونو او میرو کې خشاکونه ټولول زده. ستا آواز څه بلها خوږ دی خو بس دا 2 سندرې وایي. ستا آواز څه بلا خوږ خو بس دا 2 سندرې وایي. ټول عمري مسافرۍ کې یو ټپه یو د غزل زده. 2 غونډي را واخلې کېږدې خې پرې رانه سکور کړي. ستا د 2 ورځو نغري کې سرو اورونه بلول زده. هی ارمان چې ستا خپل کور وې خپل نغری وې خپل د اور وې. ما چې غوښتي په جرګو وې درلېږلي چې مې مور وې. کاش چې ته مې چنغله وې کاش چې ستا د سترګو تور وې. کاش چې دا مسافري ستا خپل ورونو ته پیغور وې. کاش چې ستا د تقدیر لیک کې هم د مست خندا زور وې. د سارو میرمنې جاړه بس شینکې د خدای غواړه. که باران دلته ونه شو بیا دې کډه ګورې لاړه. پتا وار د پیغلتوب و په ما وار د ځوانۍ راغلو. اتفاق د زندګۍ و تاسو دلته کډه راړه. ښه په خپل اختیار خبر وو زه ناچار وم ته مجبوره. بیا هم مونږه مینه وکړه ګناهګار یو مونږه دواړه. دا یو څو ورځې دیدن دی د اوبو په بانه راشه. بیا به تشې سترګې پاتې زه هم جاړم ته هم جاړه. په میرو دشتو او غرونو انتظار به ستا کومه. تا به هر ځای کې لټومه د کابل د سیند په غاړه. ډېرې زر به درنه هېرې شي زمونږ د غرونو غاړې. تا نه ډېر یادونه پاتې هم په سمه هم په شاړه. ته د زړه د کتاب پاڼې د چا مخکې مه راسپړه. ستا په برخه دغه لیک دی کډه سپړه کډه نغاړه. ته هم ګل ته هم غوټی یې ته هم مسته ملالی یې. زه هم تا د خدای غواړم ته هم ماته لیونی یې. خو زما کام قبیله بیله او ستا کام قبیله بیله. زه د کور کلي خاوند یم او ته بې کوره سهرانی یې.
زه په خپل رواج کې ګیر یم ته په خپل دستور راګیره زه که ستا مور ته پردی یم ته زما مور ته پردی یې نو بس دا مینه کړه هیره ستا په مینه څه حق نشته یو جینۍ بل پښتنی یو بې حسه بل کوچی د تقدیر کاتب د مخې دا ستا نشته د زړه خوښې که د نوم د مینې واغست نو په سپو د خوروي غوښې ستا خو دغه زندګي ده نه به کور نه به د ګور شي نه به ستا د خاورو سلی نه به ستا د خاورو نښې لا به تکه توره شپه وي په چړو به شي حلاله څوک د خاورو په ډیري به د ښځې هم نه کړي خښې نو بس یکو چانۍ پیغلې زړګی صبر کړه که لار شه نن دې بیا کډه بارېږي زه روانه په خپل لار شه دغه ستا د ژوند کیسه ده که ترخه ده که خوږه ده په اوښانو کې دې ورکړي په یو بل کډوال دې سر کړي سپیره ده زمونږ خاوره څه سپیره ترې نه پیدا دي سپیره ده زمونږ خاوره څه سپیره ترې نه پیدا دي او څه مات دي څه شلګوټ دي څه ړانده ترې نه پیدا دي او لوږه ده لوږه د بل تنده لوس لغړ دی زړه چاودون دی نستي ده لنګه شوي دا پنځه ترې نه پیدا دي لوږه د بل تنده لوس لغړ دی زړه چاودون دی نستي ده لنګه شوي دا پنځه ترې نه پیدا دي د یو ادم بچي دي خو په دې کې فرق هم شته دا بعضې پکې تور دي بعضې سره ترې نه پیدا دي د سترګو په ککو کې د قسم دی داسې تور دي په زړه کې وایم سم جوړې رانجه ترې نه پیدا او خواږه د دې قسم دی یاره داسې په لهجه کې خواږه د دې قسم دی یاره داسې په لهجه کې په زړه کې قسم دی چې د ټول جهان خواږه ترې نه پیدا دي خوشحال او باچا خان لوی انغري ته فکر یوړم داسو او داسه دي مړه ستر نه پیدا دي خوشحال او باچا خان لوی انغري ته فکر یوړم داسو او داسه دي مړه ستر نه پیدا دي دا جاله د خوشحال د فکر باز د دام منم خو بچی تر نه پیدا دي خو ټول مړه تر نه پیدا دي عجب غیرتی پلارو ملالۍ غیرتی مور وا حیرانم چې دا څنګه پښتانه تر نه پیدا دي چې وی زلف درازي په گنجي باندې واده شو چې وی زلف درازي په گنجي باندې واده شو خسته وا خو بدرنګ واړه تر نه چې وی زلف درازي په گنجي باندې واده شو خسته وا خو بدرنګ واړه تر نه خوندور ډله کله مینهوالو کتونکو تاسو د دواړو ملګریو نه واورېدل منظر صاحب لا موږ د عجم افریدي کتاب راوړی دی نو تاسو سره څه خبرې په شریکوي ډېره مننه کوم ستاسو د دې ډالۍ او دا یو ډېر عظیمه ډالۍ وي او په دې په قدر باندې خو مونږ بالکل نه پوهېږو چې لکه د دې څومره حیثیت دی زه مینهوالو ته دا کتاب په ګوته کومه داسې د غربت بلا اخیستی یم په دو ټول عمر مې تیره شوه په زغل کې زندگی زغل د جاوید اجم افریدی دا د هغه کتاب دی او دا هغه چاپ کړی دی هغه ځان ته نه دی چاپ کړی هغه د قام ته د ولس ته چاپ کړی دی پکار دا ده چې مونږ د ای شاعرۍ او د ای کتاب په ځای دا ای شاعري او ای کتاب دې ته وایي دا کوم چې په دې موبایل کې خلک ګوري الکټریک شاعري ده الکټریک کتابونه دي خلک یې ګوري هغه خوند نه کوي هغه شانې مضغو کې نه پرېوځي زه وایم چې که مونږ همغه زړه مینه د کاغذ سره د کاغذ یو خپل وهم دی یو بوی دی هغه به مونږ په سکول کې به هغه مونږ ته محسوس کېدو چې زه نن هم دې کتاب ته نږدې شم نو ماته خپل وخت یاد شي دې کې یو ښایسته خوشبویي ده په دې کاغذ کې نو مونږ دې کاغذ سره مینه وکړو په نسبت د دې چې مونږ په موبایل کې وګورو او په پی ډي اف کې وګورو ځان خلاص کړو دا نه ده پکار دا د عجم افریدي دا کوشش کړی دی زیار یې کړی دی او مونږ دپاره یې کړی دی پکار دا دی چې ټول مینهوالو ته زه وایم چې که ګورئ او که نه ګورئ خو د ده نه یې واخلئ ځکه چې ده دا هڅه کړې ده او دا کتاب اوس چې کوم دی دا د هغه نه دی دا د دې ټول ولس دی دا د دې 4 کروړو پښتنو دی نو برای مهرباني چاته چې هم دا په لاس ورځي نو دا کتاب چې کوم دی زغل تاسو خامخا واخلئ لازم یې واخلئ حالانکې زه دې رور سره نیم ملا شوی چېرته خو چونکې دا فرض دی په مونږ چې مونږ د خپلې قام قبیلې قلم قبیلې او بیا د خپلې قام قبیلې دا ملګري چې کوم دي دا درانه کړو
چې موږ پښتانه نه درنو نه موږ ته پنجاب نه څوک نه راوړي او نه دی موږ ته د ایران نه څوک راځي او نه موږ فارسیبان او ازبک درنوي موږ به خپل ځانونه خپله درنو. ډېره مننه، ډېره مهرباني.